والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى بلالوينا فرماني أو كبيرنا أو بناك إنسان في الله عز وجل ورت داخلي الغدر وعدم الوفاء بالعهد، خيانته او وعدو باندې پوروالي نه کول. کله چې انسان کې د خیانت صفت راشي، لوز کوي، ماتوي، امانت سره کېښودلی شي، خیانت پکې کوي. او کله چې انسان د لوزونو بې وفا جوړ شي، نو دې انسان کې ډېر ناوړه او بد خصلتونه به نور هم راجمع کېږي. الله سبحانه وتعالى فرمایلی دی قرآن کریم کې: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. اے مومنانو، اے مسلمانانو، نارینو زنانو، پوروالي وکئ په عهدونو باندې. ان العهد كان مسؤولا، د دغې لوزونو په باره کې به تپوس کېدلی شي. الله عز وجل په وړاندې باندې چې کله انسان ودرولی شي د قیامت په ورځ باندې، الله رب العالمین به د دغې عهد او لوز په باره کې تپوس کوي. په دې وجه باندې د آیت کریمه کې راجح تفسیر دا دی چې كل ما امر الله به او نهى عنه فهو من العهد. هر هغه څه چې الله رب العالمین په امر کړی چې دا وکړي انسان، هر هغه څه چې الله رب العالمین ترنه منع کړی ده، دا د الله رب العالمین لوز دی. که هغه مونځ دی، دا د الله لوز دی. که هغه روژه ده، د الله لوز دی. که هغه حج دی، د الله رب العالمین لوز دی. که هغه ځان د زنا نه بچ کول دی، که د لیواتت نه بچ کول دی، که د دروغو نه ځان ساتل دی، که د حرامخورۍ نه ځان ساتل دی، دا د الله رب العالمین لوزونه دي. الله عز وجل موږ ته فرمایي په دغې ټولو لوزونو د الله رب العالمین باندې پورووالی وکړه، تر دې پورې چې ته د مؤمن مسلمان سره معاهده وکړي، لوز دې ورسره وکړه، دا لوز به نه ماتې. که دا دې مات کړه، هم دې د الله رب العالمین امر مات کړه، هم دې د مؤمن مسلمان سره خیانت وکړه او بې وفایي دې وکړله. الله سبحانه وتعالى فرمایلی دي: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. اے مؤمنانو، ای هغه خلکو چې تاسو د ایمان دعوه کړې ده، تاسو پوروالي وکړئ په لوزونو باندې. د انسان د ایمان تقاضا دا ده، کوم سړی چې ایمان خوښوي، د ایمان سره محبت دی او د ایمان سره مینه ده، بس د ده به ډېر حرص په ده باندې چې یاره زه وعده پوره کومه، په وعده کې زما نه خیانت ونه شي، په دې کې زما نه وروستوالی ونه شي. که هغه وعده د ماشومانو سره ده، که هغه د خپلې زنانه سره ده، که هغه د پلار او مور سره ده، که هغه لوز د استاد سره دی، که هغه لوز د مدرسې د مشر سره دی، په دغې ټولو لوزونو باندې به پورووالی کېږي. په دې کې به نقص انسان نه راولي، دا به انسان نه ماتوي. تر دې پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو کې وګوره، یو مور ده خپل ماشوم بچي ته اواز وکړي چې راشه څه دله درکړم، چې کله هغه ورله راشي د دې سره څه نه چې هغې له ورکړي، بیا وایي دا مې ورسره ټوکې کولې، هسې مې خپلې خواله راوسته، د یو نګانې ورته دروغ وویله او د بل جهت مې ورسره وعده خلافي وکړله، وعدې ورسره د څه د ورکولو وکړله، خو لیکن دې ورباندې وفا ونه کړله. د ماشوم د کوټېوالي نه ذهن د دروغو سره اشنا شه، د وعدې د نه پابندۍ سره اشنا شو، او پلار او مور باندې ماشوم د کوټېوالي نه بې اعتماده شه، بې باوره شو. الله عز وجل فرمایي تاسو ای مؤمنانو د الله رب العالمین په لوزونو باندې په خپل مابین کې په لوزونو باندې پورووالی وکړئ، دا مه ماتوئ. حدیث کې راغلی دی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا. څلور صفات دي، څلور خصلتونه دي چا کې چې دا راغلل، سوچه او خالص منافق دی، بل څه پکې بېځایږي نه، بس سوچه منافق دی، نو ایمان ته نه وتلی دی، صحیح اسلام پکې نشته دی. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. چا کې چې یو راغی د دې نه، په هغې کې یو صفت د منافقینو دی، تر دې چې دغه کار یې پرې نه ښیي. کله چې پرېږدي بل د منافقت نه خلاص شو. یو اذا حدث کذب، کله چې انسان خبرې کوي دروغ وایي، دروغ به د مؤمن مسلمان جامه نه وي، دروغ نه به ځان ساتي. کله چې انسان دروغ وایي دا د منافق علامه ده. واذا اؤتمن خان، کله چې ورسره امانت کېښودل شي خیانت کوي.
کاغه د دنیا امانت دی، کاغه د دین امانت دی، کاغه د خبري امانت دی، خو دې کې خیانت کوي. وای دا عهد غدر او کله چې د لوز کې هغه کې خیانت کوي، هغه ماته یې لوز نه پوره کوي. وای دا خاصه مفجر او کله چې چا سره بحث راشي دا کنزل کوي. دا سه انسان خالص منافق دی. څه منافق دی؟ حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای لكل غادر لواء يوم القيامه. هر یو خائن انسان با د قیامت پر ورځ باندې یو جنډه لري او ویل کېږي به هذه غدرة فلان ابن فلان، دا جنډه د فلانی ده چې زوی د فلانی دی، دا د هغې جنډه ده. او الله عز وجل به د هغه د ګناټو په خوا کې ورنانه کي. انسان به د قیامت پر ورځ باندې ډېر وشرمېږي چې خیانتونه یې کړي دي، په لوز کې پابندي نه ده کړې، لوزونه مات کړي دي. دا حدیث ډېر عجیب دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، الله عز وجل فرمایي، حدیث قدسی دی، الله رب العالمین فرمایلی دي وای ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه. درې کسان دي زه به د قیامت پر ورځ دوی سره جګړه کوم. الله فرمایي زما به دوی سره لانجئ چې کوم انسان سره الله رب العالمین جګړه پیل کی او د الله رب العالمین دغه خصم شي، نو دا انسان تباہ او هلاک جهنم ته ولې د لاړه. ځکه د الله په مخ کې څوک یو خبر نشي کولای. الله رب العالمین یو بنده نشي کولای چې الله ملامت کی، په الله باندې خپل دروغ ورخرڅ کی، په الله باندې خپل خبر ورواړي. درې کسان دي الله عز وجل فرمایي زه د دوی سره جګړه مارم د قیامت ورځ باندې. رجل اعتى بي ثم غدر. یو هغه سړی دی چې زما په نوم باندې چاته لوز ورکړ، بیا پکې خیانت کوي، منځ کې ما ګواه کی او دا به په دغه لوز کې خیانت کوي. خلکو ته وایي د الله رب العالمین په کتاب باندې مې د قسمي زه به داسې کار کوم، زما او ستا ترمنځ الله ګواه دی، زه به داسې کار وکړم، ما څه دا وکړه زه به تا سره دا وکړم. الله زما او ستا په سر باندې ولاړ دی. هغه مؤمن مسلمان د الله رب العالمین د لوز د الله رب العالمین د نوم قدر او اکرام وکړي، لیکن دا ظالم راولګېږي د الله عز وجل د نوم توهین وکړي، د هغې بېعزتي وکړي او دغه لوز پوره نه کړي. وایي دا سړی دی یو زه به د دې سره لانجه کوم، جګړه به ورسره کوم د قیامت په ورځ باندې. ورجل باع حرا فاکل ثمنه. بل هغه سړی دی چې یو حر انسان اصیل انسان یې خرڅ کړ او د هغې پیسې وخوړلې. د احرارو خرڅول حرام دي، ناروا دي. که یو سړی د الله رب العالمین له زوی ورکړی دی، د هغه زوی دا خرڅوي په بل چا باندې، د هغې په مقابل کې دنیا غوره کوي، دا د حر پیسې خوړل دي. الله سبحانه وتعالی یو انسان ته لور ورکړې ده، دا لور خرڅوي په یو چا باندې، د دین او د ایمان غم یې نه کوي، خو چې دی له 15 لک روپۍ ورکوي یا د ده دپاره یو موټر برابروي، دا په لور خرڅوي و چې کوم ځای له وړې اړتیا وړه او دغه دې ستا شي، خو چې زما دنیا هغه حاصله شي. دا د لور خرڅول دي. تر دې پورې اهل علمو دا بیانه کړې ده چې یو پلار رالګي د لور د خاوند نه یا د هغې د څښر نه دونه پیسې اخلي چې هغه ډېرې زیاتې پیسې دي چې د هغې په وجه باندې ظلم سړي باندې راځي، زیاتې ور باندې راځي او په ټولنه کې زنانه بې واده پاتې کېږي وې. نو دا هم د احرارو خرڅول دی، دا ناروا ده، دې نه به مؤمنان ځان ساتي. ورجل استأجر اجیرا فاستوفى منه العمل. یو هغه سړی دی دریم چې مزدوري ونیو، مزدوري ترې نه پوره واخیستله ولم یعطه اجره، مزدوري ول اوس نه ورکوي، کار یې ورباندې وکړو، باره یې ورباندې جوړه کړه، دیوال یې ورباندې جوړ کړو، کوی یې ورباندې وکنسته، نور خدمتونه یې ورباندې وکړو چې پیسې غواړي وایي سبا راشه، سبا راځي بل سبا راشه، بل سبا نه بل سبا راشه، دا ډوک پوک کوي، ټول مټال کوي. داسې انسان ته الله عز وجل ډېر سخت غصه دی، ډېر ورته پکار دی. الله فرمایي زه د جګړه مار یم، تا به زه راګیر کړم او جهنم ته به دې واچوم. د مسلمان به ډېر قدر کړي، د مزدور به ډېر قدر کړي، د هغه به اکرام کړي. د دې پورې زموږ دین کې راغلی دی چې مزدور ته مزدوري ورکړه مخکې د دې نه چې د هغې خوله لا وچه شوې نه ده، بدن یې لا لوند دی په خوله باندې، بس مزدوري ورته ورکړه، د هغې سره ناجیزه مه کوه، ناروا ورسره مه کوه. حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي من احب ان یزحزح عن النار ويدخل الجنة. وایي څوک چې دا خوښوي چې الله رب العالمین د اور نه بچ او جنت ته الله رب العالمین داخل کړي، و دوه کارونه دې وکړي. دا ډېر ښکلی حدیث دی، امام احمد رحمه الله دا حدیث راوړی دی، نورو کتابونو د احادیث هم راوړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې دا غواړي چې الله د اور نه بچ کړي، د جهنم نه الله رب العالمین بچ کړي او الله جنت ته داخل کړي، وایي دوه کار دې وکړي. یو
فلتأته منیته ويؤمن بالله واليوم الآخر. په دې باندې د مرګ راشي په داسې حالت کې چې په الله او ورځ د آخرت باندې ایمان دی، یعنی حالت د ایمان کې په دې باندې مرګ راشي. کله چې انسان په حالت د ایمان کې مړ شي والله لازم دا ډېر سعادتمن انسان دی، ډېر قدرمن انسان دی، ځکه چې دا الله اور ته نه داخلي جنت ته الله رب العالمین به. او دیم وليأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه، دا دې راتګو کې خلکو ته باغې څه باندې چې دای خوخی چې خلک دې باغې کارونو باندې د راتګ وکي. معنا دا ده هر انسان دا غواړي چې خلک دې زما عزت وکي، خلک دې زما قدر وکي، خلک دې په ما باندې بهتان ونه تړي، ما پسې دې غیبت ونه کي، او د خلکو په زړه کې د زه وقعت ولرم، عزت ولرم، قدر ولرم. وای د بل مسلمان سره دا کار وکړه، په چا پسې بهتان مه تړه، چا باندې دروغ مه وایه، د چا غیبت مه کوه، د مسلمان قدر او عزت په زړه کې راوله، د هغه د توهین او د بېعزتۍ نه ځان وساته. یعنې څه چې د ځان دپاره خوښوې بس د بل مسلمان دپاره یې خوښ کړه. هغه څه چې ته د خلکو نه غواړې چې ما سره یې وکړئ دا ته د بل سره وکړه. د دې په وجه باندې الله عز وجل انسان جنت ته بیایي. دا ډېره عجیبه خبره کړې والله چې موږ دا نه غواړو چې زمونږ په ښځه، زمونږ په خور، زمونږ په مور باندې څوک بد نوم ولګوي، دا بدنام کړي. د بل په خور، لور، ښځه باندې څنګه سړی بدنامي ولګوي. موږ دا نه غواړو چې زمونږ مال د څوک بې اجازته زمونږ نه استعمال کړي. موږ څنګه د بل مال بې اجازته استعمالوو. موږ دا نه غواړو چې زمونږ په کور د څوک راواوړي او زمونږ کور د لوټ مار کړي. د بل په کور باندې څنګه انسان وراوړي او د هغې بېعزتي کوي، د هغې توهین کوي. څه چې د ځان دپاره خوښوي د بل مسلمان دپاره یې خوښ کوي، انشاءالله الله عز وجل د جنت ته داخلوي، د اور نه د الله رب العالمین خلاصوي. او نبي علیه السلام فرمایي وایي ومن بايع اماما، څوک چې د یو امام او خلیفه سره بیعت وکړي، دا ول خپل لاس ورکړي، د زړه مې ووله ورکړي چې زه به ستا خبره منم. وایي دا سړی چې د امام او د خلیفة المسلمین خبره مني څومره چې وس وي. که چېرته یو سړی راشي او هغه هم د خلافت دعوه وکړي چې زه خلیفه یم او په دې یو باندې مسلمانان راجمع دي، وایي د هغه بل سره د جنګ وکړي، د هغې څټ دې په توره باندې ووایي او دغه دویم کس دی نه پرېږدي دې ته چې هغه د مسلمانانو په ډله کې تفریقه راولي، اختلاف پکې هغه راولي. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبره د دې حدیث په اول کې دا وه چې کوم انسان دا غواړي چې ما سره خلک وکړي یو ښه معامله د خلکو سره هغه ته وکړه، ته دا غواړي چې خلک تا سره بېوفایي ونه کړي، په واده کې د سره خیانت ونه کړي، غدر ته سره ونه کړي، نو د بل مسلمان سره غدر مه کوه، خیانت ورسره مه کوه، بېوفایي ورسره مه کوه. په دې باندې تا ته هغه بدې ښکاري، نو که ته دا کار وکړې که نه په دې باندې ته هغې ته بدې ښکاري. نو څرنګه چې تا ته بل بدې ښکاري، ته په بل ته بدې ښکاري. د الله عز وجل د داسې نافرمانیو نه، د داسې ناوړه خصلتونو نه هغه ځان وساته، د دې نه پرهیز وکړه. نو دا ډېره عظیمه ګناه ده، ډېره لویه ګناه ده چې انسان کې خیانت راشي، انسان په وعدو باندې ولاړ نه دی او د الله رب العالمین په عقودو باندې د وفا والا نه دی. د الله په لوزونو باندې، د مخلوقاتو په لوزونو باندې وفا پکار ده او د دې ماتولو نه بالکل پرهیز هغه پکار ده، د دې نه ځان ساتل پکار دي. الله عز وجل فرمایلي دي یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان والو تاسو خیانت مه کوئ د الله سره، د هغه د رسول سره، او تاسو خیانت نه مه کوئ په خپلو امانتونو کې. د دغې خیانتونو نه چې د الله او د رسول سره دی په خپل مابین کې دی، د دې نه بالکل ځان وساتئ. دا د ایمان تقاضا ده، د ایمان غوښتنه ده. کله چې انسان کې خیانت نه وي، د لوز پابندي پکې، بس انسان ته الله عز وجل انشاءالله د دې ښایسته خصلتونو د وجې نه ډېر کمال والا خصلتونه ورکوي. انسان کامیابېږي، الله رب العالمین یې قدر او عزت ته رسوي. الله عز وجل د موږ او تاسې د لوز پابند وګرځوي او الله رب العالمین د موږ او تاسې د غدر نه او د خیانت نه وساتي.